बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाबो मिनवालो मलजरो कतुन को जो उस्तासो रोर उस्तासो मलजरी इम्तियाज़ कमर यो ज़ल बे उस्तासो खिदमत के हाजिर मा मिनवालो मुंग सरा खबर दे दो 400 दीना अफसोसनाक खबर दे दो वाक़या तरफ तजमा खुजो टोलो मलजरो ता जिजाना दरख्वास्त कोम हमन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब के वीडियो लाइक के और मख के शेयर के मिनवालो परुन पो 400 की उमरजे डाक बाजार दे मेन चौक की जाफर करियाना स्टोर बांधे सो शुकमार रागलू दो डाके द पारा दो जाफर करियाने स्टोर चिकम कसानो नागी वसर लग मुजाहिमत करे दे और दगे मुजाहिमत की डाकवानो पागी बांधे फायरिंग करे दे शुकमारो और दगे डजो पर नतीजा की जाफर और दो जाफर योरवार हमजा چې دا دواړه په ډزو باندې لګېدلي دي نو ذرایع ملګري وایي چې جعفر شدید زخمی دی هسپتال کې دی او د هغه یو ښکلي ورواره چې نوم یې حمزه دی هغه د دغې ډزو په نتیجه کې وفات شوی دی نو مینوالو اوس د 400 چې کوم خلک دی دوی د دې کیس باره کې راوتي دی احتجاج دی نو دا ویډیو تاسو سره شیر کوم. یا به موږ په دې خبره مجبورو چې مونږ به ستا خلاف روزو. دلته ما ته څه ملګرو وویل چې مخکې ورځو کې څه موټر سایکل هم د خلکو نه پټې شوي دي. اسچو صاحب د امن و امان ساتل ستا ذمہواري ده. مونږ ټول سیاسي ډلې چې هغه د هرې پارټۍ نه تعلق ساتي تا سره به په دې امن و امان ساتلو کې مرسته کوو. خو چې ته د عوام تحفظ نشي کولی د امن و امان نشي ټینګولی نو بیا به مونږه داسې احتجاج کوو داسې احتجاج به کوو چې دا به یو تاریخ جوړ شي. نو زه جنازه راغله جنازه کې یو ځای به ځو عزتمندو دا ډیره د افسوس خبره ده ډیره د شرم خبره ده چې دلته څوک مزدوري کوي خپل ځان له رزق ګټي او تیار خوارو یا ګنده‌باز یا ډاکوان یا بدمعشان به راځي او د دوی ته به دا سوال جواب کوي دا ډیمانډ به کوي چې تاسو موږ له قلنګ راکې نه انشاءالله دا خلک ته واوري چې څوک دا کار کوي څوک دا قلنګ غونډوي وی له موږ وارنینګ ورکوو چې خدای پاک فضل سره انشاءالله دا به څوک جرأت هم ونه کړي چې انتظامیه څه ایکشن وانه غشتو پولیس څه ایکشن وانه غشتو نو مونږ ټول زه به ستاسو نه مخکې او ما پسې به دا عوام وي او مونږ به د دغې انتظامي دا ګریوان ته لاس اچوو او دغه قاتلان به ګرفتاروو. عزتمندو همدغه شانتې څنګه چې تاسو نن د دې ظلم خلاف د دې بربریت خلاف د دې ناانصافۍ خلاف ټول راغونډ شوي او خپل احتجاج ریکارډ کوي چې دلته یو ډېر دردناک واقع شوې ده. همدغه شانتې چې تاسو خپل اتفاق وساتو خپل اتحاد هم وساتو انشاءالله د چا پلار کې هم دا جرأت نشته چې دلته به قلنګ واخلي. نو زه په آخر کې دا تاسو له ډاډ درکوم ټولو د عمرزو ملګرو له ټولو تاجر ملګرو له ټول محنت کش ملګرو له چې انشاءالله په هرې سختۍ کې به کو چې تاسې ونشو نو ای پښتنو بیا تاسو نه دا تپوس کوم دغه شان د دې ټولو مشرانو په مشرۍ کې به انشاءالله موږ د حمزه د قدر تپوس کوو که نه به کوو انشاءالله کوو به ګویا چې دا موږ قتل شوي وو ګویا زما بچې قتل شوي دی او حقیقت هم دا دی د قوم په لحاظ سره
په قومیت په لحاظ سره درې تقسیمه دي. یو چې کوم دی د وینې او د بلډ او د جنس په لحاظ سره وي نو دا زمونږ د وینې ورور دی، دا زمونږ پښتون ورور دی. بل هغه د باونډري په لحاظ سره وي نو دا زمونږ پاکستاني قومي ورور دی. بل د مذهب په لحاظ سره وي نو دا زمونږ مسلمان ورور دی. نو آیا د خپل ورور تپوس به کوو که نه به کوو؟ انشاءالله کوو به. او د ملک یو قانون دی، یو ضابطه ده، د هغې ضابطو د قانون تحت څنګه چې دا ټول نظام وضع شوی دی د هغوی نه موږ دا مطالبه کوو په دې میدان باندې چې دغې کسانو ته سزا ورکړي، دا ګرفتار کړي. او که چېرې ونه شو داسې نو بیا به په دې ملک کې فساد پیدا شي، بیا د امن تمه دې نه کوي خلکه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. عزتمندو